ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټ و لکه مته یو سړی هر سړی د تر مطلبه پورې یار را سره و تر حجته یو سړی زه له دې وجې دا کلی نه پرېږدم چې راځي به په دې پته یو سړی د شاعرانو څانګې قدرمنې لیدونکي اورېدونکي مینه محبتونه مو یو وارې بیا ومنئ په دغه تمه په دغه ایله چې را تاریخ جوړ او ژوند مو خوشحال وي د تیر په څېر یو ځلې بیا راسره په څانګ کې نامتو شاعر تکړه شاعر د ډېر وخت نه د ادب د پوره د شعر د پوره ډېرې حالې ځالې کوششونه کوي میر یعقوب ارمني صاحب نن سره مېلمه دی میر یعقوب ارمني صاحب په دغه خپرونه کې مېلمه وي د نو غزل اروي شعرونه اروي او کوشش وکړي چې څه نه څه پوښتنې هزنه وکړي نو میر یعقوب ارمني صاحب د شاعرانو څانګې په دغه ادبي خپرونه کې ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی درته وایي چې موږ ته د خپل وخت ورکړه ستړی مه شئ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ایاک نعبد و ایاک نستعین مسرور صاحب زه تاسو غلی ولمانه ځکه مشکور یم چې ډېر وخت شي چې تقریبا داسې ماحول بیا مونږ کتلای تو ماشاءالله د ډېر خلک سره دا جامې کړي دي مرکه دې کړي دي شاه او تو آداب د پروژې خدمت تای کنه نن سبا نشته نن سبا تو ته پاته دو چې داسې ټیک ټاک بنادو کنه چې د آداب په مفهوم باندې څه پی نه دي شاه اگر چې آداب چې کوم د کنه شعر شاعري دا شعور ورکول دي په مشرا باندې ژاغ دی پوښښ کنه حال کې په دماغ کې خبره وروستل دي د حالات مطابق خبرې دي شاه نرزه تاسو ډېر شکریا ادا کوم مننه ارمني صاحب په سار کې سنه صدر ناروي یو په مخ کې شاه په مستر کې کوم موبایل رغل دن شي کنه سفیان غوندې کلام دی کنه سی شیرین دي شاه تربوی وته یې شاه په خوبونو کې وصال د جانان غواړي په خوبونو کې وصال د جانان غواړي ډېر نادان یې چې لزمکه باران غواړي ډېر او چې د شرک په تخیل کې گرفتار یې چې د شرک په تخیل کې گرفتار یې بیا ته څنګه په سجدو کې ایمان غواړي ډېر او خدای خبر چې بل حد درته حاصل شي خدای خبر چې بل حد درته حاصل شي ته چا پیراله دنیا یې جهان غواړي ډېر شوه او تل د خاورو پیدا شوی خاورې کیږي تل د خاورو پیدا شوی خاورې کیږي ته پزمکه لا موړ نشوي اسمان غواړي ډېر شرمنده ته پزمکه لا موړ نشوي اسمان غواړي او چې مزرعه د ازغو جوړ کړه ځان ته چې مزرعه د ازغو جوړ کړه ځان ته تلا تمه د خوشبو کړي ګلان غواړي تلا تمه د خوشبو کړي ګلان غواړي ډېر ډېره مننه ارمني صاحب بلا خواندې وکړه ارمني صاحب په دغه وخت باندې د بلا لیدونکي اورېدونکي د سکرین په ذریعه سره ویني وروي که وړه شان د ځون پېژندګلي ورته وکړې نو مننه ودی بس ماشاءالله ډېر ضرورت ونه وي کنه ځکه چې علاقې خلک بهر بلکې دا خبره ده چې د ټولې چې کومې ویډیو دي کنه کوم پیج دی دا خو لکه په ټول هغه کې چلیږي شاه په ډېر لره در وطن کې چلیږي میر یعقوب ارمني وزیر بکاخیل تختی خیل تحصیل بکاخیل ضلع بنو دا چې کومه دکان غوړه سره د میږه علاقه ده شاه تعارف خدا غدا شاه مننه جی او ارمني صاحب څومره وخت کېږي چې ته شعر شاعري کوې یاره ډېر کافي ټیم وشو ځکه چې کام یې کنه دا 30-32 سال خو شي د شعر شاعري اول چې کومه دکان زده کړه کنه اوس سره سمې په زده کړه کې شاه مې دنیا وزغه په شاعرون کې نشمه راوي شاه زده کړه ولې شاه خو الحمدلله چې بس داسې شاعرونه سره ځان پہچان پوتې شوی کنه مشاعري ناستا پاستا کنه چې دغه ما سمځ نه زده کړه او تعلیمي زده کړه په والا سره کلش معلومه تعلیمي خو میډل دی ماشاءالله میډل ماشاءالله ارمني صاحب وخت سره مختصر دی که مسلسل څه غزل ته وړاندې کړم ان شاء الله تو پر منشو خامخا پیرا کوي مننه قربان
هغه لکه اول هغه دی که نه سفیانه غوندې بډ غوندې څه شیرینه دی مرګ به مو راویښ کړي خو بیا ولې یو مرګ به مو راویښ کړي خو بیا ولې یو کم خوا مو منزل دی چېرته تللی یو کم خوا مو منزل دی چېرته تللی یو ګرځو د فنا په جنتونو کې ګرځو د فنا په جنتونو کې خیال مو د بقا نشته رټلی یو خیال مو د بقا نشته رټلی یو ذهن مو جوړ شوی دی ګمراه غوندې ذهن مو جوړ شوی دی ګمراه غوندې ځکه خپل مقصد نه غورځېدلی یو ذهن مو جوړ شوی دی ګمراه غوندې ځکه خپل مقصد نه غورځېدلی یو او پاتې ارمانی دا ارمانی دنیا پاتې ارمانی دا ارمانی دنیا دلته خو یو څو ورځې راغلی ارشاد وره بیا وایه ډېر ښه پاتې ارمانی دا ارمانی دنیا دلته خو یو څو ورځې راغلی یو ډېر په زړه پورې و ډېر اوس ولس کې د حالاتو طرف ته اول څه شیرینه دي ارشاد یا غزل دي که حق نه راکوې خیر دی ژوندون ته خو مې پرېږده که حق نه راکوې خیر دی ژوندون ته خو مې پرېږده د امن رانه مه اخله سکون ته خو مې پرېږده د امن رانه مه اخله سکون ته خو مې پرېږده ګریوان ته مې لاس مه راوړه زلمی د پښتونخوا یم ګریوان ته مې لاس مه راوړه زلمی د پښتونخوا یم پالون کې د پښتو یمه پښتون ته خو مې پرېږده پالون کې د پښتو یمه پښتون ته خو مې پرېږده ناترسه تل ګمان د دهشتګرد را باندې مه کړه ناترسه تل ګمان د دهشتګرد را باندې مه کړه د امن په لټون یمه پاسون ته خو مې پرېږده د امن په لټون یمه پاسون ته خو مې پرېږده او په مینه د وطن دی مسرور صاحب په مینه د وطن دی که څه شک په ارماني وي په مینه د وطن دی که څه شک په ارماني وي بیا راشه چې حساب وکړو بېلتون ته خو مې پرېږده ډېر زبردست یو وارې بیا ووایه ډېر ښه په مینه د وطن دی که څه شک په ارماني وي د همراز غوندې چې برساج یوسف سره وکړي په مینه د وطن دی که څه شک په ارماني وي بیا راشه چې حساب وکړو بېلتون ته خو مې پرېږده غزل دی دا چې ویرونه دي نارې شوې خو پښتون به مړ وي دا چې ویرونه دي نارې شوې خو پښتون به مړ وي دا چې شملې په وینو سرې شوې خو پښتون به مړ وي او یا به یې مور یا به وړوکي ماشومان پراته وي یا به یې مور یا به وړوکي ماشومان پراته وي دا چې آبادې ادیرې شوې خو پښتون به مړ وي دا چې آبادې ادیرې شوې خو پښتون به مړ وي دلته هر چم کې به خوشحاله زندگی تېرېده دلته هر چم کې به خوشحاله زندگی تېرېده دا چې ناڅاپه شوګیرې شوې خو پښتون به مړ وي او دا الوتکې چې پرواز کړي دلته غیر خو نشته دا الوتکې چې پرواز کړي دلته غیر خو نشته نن په گاوڼ کې بمبارې شوې خو پښتون به مړ وي او مرګ د پښتون څومره بې قدره بې قیمته شولو مرګ د پښتون څومره بې قدره بې قیمته شولو نن د دنیا د نندارې شوې خو پښتون به مړ وي او جنگ د ډالرو دی ګټي د پښتون په وینو جنگ د ډالرو دی ګټي د پښتون په وینو دا چې د غم تورې تیارې شوې خو پښتون به مړ وي او نه مقاتل ځان خبروي او نه مقتول خبر دی نه مقاتل ځان خبروي او نه مقتول خبر دی چې د سودا کیسې خورې شوې خو پښتون به مړ وي نور د ډیرو جنازو نه مو اوګې ستړي دي نور د ډیرو جنازو نه مو اوګې ستړي دي دا څه عجبې نظارې شوې خو پښتون به مړ وي او څنګه غزل به نن په زلفو ارماني ولیکم څنګه غزل به نن په زلفو ارماني ولیکم ډېرې مېرمنې بې اسرې شوې خو پښتون به مړ وي ډېرې مېرمنې بې اسرې شوې خو پښتون به مړ وي ډېر زبردست
باغونه چې نارونه وه په خپله داسې نه وه. مسرور صاحب باغونه چې نارونه وه په خپله داسې نه وه. نقشه د پښتونخوا د کړه بدله داسې نه وه. نقشه د پښتونخوا د کړه بدله داسې نه وه. نه پاتې شو بازار هم د جماعت په وینو سور کړو. نه پاتې شو بازار هم د جماعت په وینو سور کړو. د خاوره د پښتون خو تر کابله داسې نه وه. د خاوره د پښتون خو تر کابله داسې نه وه. او لامبې په پېښور وې تر خیبره پورې لاړې. لامبې په پېښور وې تر خیبره پورې لاړې. د سیمه خو بدرنګه له ازله داسې نه وه. د سیمه خو بدرنګه له ازله داسې نه وه. ډېر ښه. او څوک غږ د پښتنو کړي او څوک ناست په محراب کې کړه ورانه سوداګرو مکمله داسې نه وه. کړه ورانه سوداګرو مکمله داسې نه وه. او امام ملک دواړه مو خرشوي لا پخوا دي. امام ملک دواړه مو خرشوي لا پخوا دي. د مونږ چې پاتې شوي له منزله داسې نه وه. د مونږ چې پاتې شوي له منزله داسې نه وه. مسرور صاحب توجه د غوړي د ستر اینا مې راته خپل وکړله ماته. د ستر اینا مې راته خپل وکړله ماته. د غیر نه ارماني پټه ساتله داسې نه وه. د غیر نه ارماني پټه ساتله داسې نه وه. ډېر ښه ډېر زبردست. د غزل شیرین عرض دی مسرور صاحب. قربان ارشاد. سکران عیون دی له سکون واړول. سکران عیون دی له سکون واړول. حب د پکر خو د جنون واړول. حب د پکر خو د جنون واړول. نادان زړګي غوښتل زاړه خوندونه. نادان زړګي غوښتل زاړه خوندونه. یو ځل بیا یې په پرون واړول. او کړي بختور یې په مړمن خوبونه. کړي بختور یې په مړمن خوبونه. زه بد نصیب یې له زنګون واړول. زه بد نصیب یې له زنګون واړول. ډېر ښه. او لا یې پوی نه وم په خواږو د وفا. لا یې پوی نه وم په خواږو د وفا. ظالم ستم یې په بلتون واړول. ارشاد یې ور بیا ویې. لا یې پوی نه وم په خواږو د وفا. ظالم ستم یې په بلتون واړول. جګه شمله نام و ناموس پاتې شو. مسرور صاحب توجه د غوړي. جګه شمله نام و ناموس پاتې شو. مینې د داسې له پښتون واړول. مینې د داسې له پښتون واړول. ډېر ښه. پړې کې مونږ شعر یې کنه. پښتون اوس معتبر شو چې خبر شو. پښتون اوس معتبر شو چې خبر شو. د ژوند د غلامۍ نه را بهر شو چې خبر شو. ډېره ډېره مننه ارمني صاحب چې موږ ته د خپل قیمتي وخت وکړ. تر یو وخت پورې مو زهب مسرور ته وروسته اجازات چې تر نر شعرون پورې لوړ شي هغه سره داس خوندور پروګرامونه مرکې جوړې کړي. ډېره ډېره مننه. والسلام.